جهانګیر خان پوره له فلمونو توبه وویسته. که غواړئ پوه شئ چې څنګه، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او که تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ دا چینل دا اوس سبسکرایب کړئ. د پښتنو فلمونو مشهور سټار جهانګیر خان چې څه وخت مخکې یې شهسوار خان سره په یو انټرویو کې وعده کړې وه او دا یې ویلي وو چې زه به 40 ورځو له تبلیغ له ځم او د هغه ځای نه به په واپسۍ بیا له خپل فن نه توبه وباسم. د جهانګیر خان د تبلیغ باره کې داسې معلومات نشته، خو تازه ویل کېږي چې جهانګیر خان خپل اخري فلم شوټینګ ختم کو او بیا دپاره یې نورو فلمونو لپاره انکار کړی. د ارشد خان پروډکشن منیجر په یو ټیک ټاک ویډیو کې ویلي چې نور جهانګیر خان یا خو فلمونه نه جوړي او یا هم کېدای شي چې په نوي شکل باندې بیا فلمونو ته راشي. خو ځینو خلکو بیا ویلي دي چې جهانګیر خان خپله وعده رښتیا کړه او ویل کېږي چې نور یې فلمونه پرېښي او شهسوار ته یې په انټرویو کې ویلي وو چې نور به فلمونه د ټول عمر دپاره پرېږدمه. تاسو د جهانګیر خان د دې کار باره کې څه ویل غواړئ؟ مونږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله باندې مسپارم. والسلام لیکئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله باندې مسپارم. والسلام.